سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د کاپیسا تګاب ولسوالۍ کې د طالبانو برید له امله د امیر جنایي په شمول 15 عسکر وژل شوي، 9 نور ټپیان دي. نن دوحه کې د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو پر څرنګوالي، اجنډا او موضوعاتو پر ټاکلو بحث کیږي. په 4 ولایتونو کې 9 عسکر او پولیس طالبانو سره یوځای شوي. د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوي د قطر امیر سره کتلي دي. زلمی خلیلزاد وای اوس مهال طالبان او افغان سیاسي جهاتونه نه غواړي چې امریکا مذاکراتو کې مداخله وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په روان بهیر کې د کروشیایي سرتیرو وروستۍ ډله هم خپل هیواد ته ورسېده. ایران وای افغان قضیه د خبرو له لارې حلیدا شي او دوی ملاتړ کوي. امریکا کې د اورلګیدنې له کبله 25 کسان وژل شوي. د خبرونو پای.